د الله تعالی کتاب د عمل غواړي عمل الله رب العزت دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي که موږ تاسو عمل په دې کتاب شروع کړي ټول عالم به د فساد خلاصېږي ټول عالم که عمل نه و یوازې د خولې در حده پورې و بیا خو نو دا د خولې علم پر سړي باندې حجت دی د سړي دپاره حجت نه دی حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي زه چې معراج ته روان وم پر یو ډله باندې راغلم دغه شونډان دا یې ځینې پرې کوله ملایکې ورته ولاړې په غچې باندې د اوس وایي د جبریل امین نه مې پوښتنه وکړه دا څوک دي وایي دا هغه واعظان خطیبان مقررین دي چې خلکو ته بیانونه کول خپل عمل نه دا هغه خلک دي نو دا یوه مسله ده ګوري چې قرآن شریف باندې څوک کول پکار دي عمل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت را ژوندي کول پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما یو سنت چې د مسلمان د کور نه ووځي ووتی د هغه سنت تر قیامته پورې دغه کور ته پر دغه شکل بیا نه راځي یو سنت چې په دغه شکل بیا نه راځي اوس لا کوشش کول پکار دي چې دا سنت په ځان کې راوړو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې روان شو کمې دا وکړه کار سم او که موږ تاسو دا شیان په ځان کې رانوسته نو بیا خو علم قرآن شریف مې ووایي او عقیده مې هم ودرلوده الحمدلله خو د عمل کولو کار مې بیا نه دی نو عمل کول پکار دی عمل نو څنګه خلق عمل دا خلق کوي چې دغه مسلمانان مجاهدین حضرات دا علماء او طلباء او نیکان خلق دي دا د الله تعالی په کتاب باندې